السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ د اف سټیټمنټ په باره کې وغږیږو. نو اف سټیټمنټ چې دا د یو څو شرطونو د وضع کولو لپاره استعمالیږي چې هغه شرطونه موږ ته چیک کړي. که چېرته صحیح وي نو یو کار وکړي، که چېرته شرط صحیح نه وي نو موږ ته بل کار وکړي. نو په دې ویډیو کې زه د پیتان خپل ایډي څخه چې ایډل په نوم د هغې څخه استفاده کوم چې له دې محیط سره هم تاسو آشنا شئ. نو رایبه شئ دلته فایل ته، په فایل کې تاسو کولی شئ نیو فایل هم واخلئ، او که چېرته د مخکې نه تاسو کوم فایل جوړ کړی وي نو تاسو به راشئ اوپن ته. نو ما د مخکې نه یو فایل جوړ کړی ده، اوپن ته راځم. ما ډیسکټاپ کې یو فایل لرم، زه هغې ته به راشم. پریکټس په نوم فایل ده، دا به را اوپن کړم. د هغې د اوپن کولو نه وروسته اوس زه غواړم داسې یو وړوکی کوچنی پروګرام جوړ کړم چې زه ایج ورکړم عمر. که چېرته عمر مثلا د 18 نه پورته وي نو دا دې وکولی شي چې یو کار وکړي، او که چېرته عمر د 18 نه وړوکی وي نو دا دې ونه شي کولی. نو راځم د دې په خاطر چې زه عمر دپاره یو وریبل جوړ کړم. نو ایج به ایکول شي د انپوټ کې زه عمر اخلم تېنه. انپوټ یو فنکشن ده، نو دلته ډبل کوټیشن کې ورته ولیکو چې انټر یور ایج. نو دلته دا کم ایج چې موږ اخلو دا په سټرینګ کې ده. نو د دې په خاطر چې دا موږ انټیجر ته تبدیل کړو نو کولی شو چې دلته هم انټیجر اضافه کړو، او یا هم وغواړو چې بل لاین کې نو په دویم لاین کې هم کولی شو. نو مثلا زه ورته لیکم چې ایج دا به مساوي شي د انټیجر د ایج. نو ما دلته یو ساده طریقه مې کار کړل، دا ایج چې ده دا موږ ته په سټرینګ کې پرنټ کېږي. نو دغه سټرینګ ما ایج چې کوم ایج ما ته راکوي نو دا په سټرینګ کې ده، نو دا ما انټیجر ته تبدیل کړ، ځکه چې هلته بیا د اف سټیټمنټ زه کاروم نو ما ته مشکل جوړ نه کړي. نو راځم زه ورته لیکم اف که چېرته ایج دا لوی وي د څونه 18 نه نو دا دې ما ته څه وکړي، که دا لوی وي د 18 نه نو زه به ورته وایم چې ته ما ته پرنټ کړه. نو یو میسج به ورته ورکړو، هغه ستاسو خوښه ده. هر میسج چې ورکوئ یو کین پلی د گیم. نو ما دغه یو میسج ورته ورکړ. نو د اف سټیټمنټ په واسطه زه غواړم چې دا اوس پرنټ کړم. نو ساده طریقه ده، تاسو F15 باندې هم دا شارټکټ ده چې رن کوي، او که چېرته F15 نه وهئ دلته رن ته به راشئ، رن موډیول. نو دا به اوکې کوي پروګرام، دا سیف کولو ته ضرورت لري، تاسو به یې اوکې کوئ، هغه به ډیر اکسپټ شي او رن به شي. نو دلته زه ورته ایج لیکم مثلا 19. انټر. اوس دا وګورئ ما ته میسج راکړل 19 چې دا 18 نه لوی دي. نو ما ته ویل چې یو کین پلی د گیم. که چېرته زه بیا همدغه پروګرام ریسټارټ کړم او F15 زه ورته لیکم چې 11. نو ما ته کوم میسج نه راکوي، ځکه چې د اف نه وروسته موږ ورته کوم شرط نه ده وضع کړی چې دغه کار وکړه یا یې مه کوه. نو راځم زه دلته د ایلز څخه هم استفاده کوم. دلته لیکم چې ایلز که چېرته هغه شرط صحیح نه وي نو ته ما ته کوم بل کار وکړه. مثلا زه ورته وایم چې یو میسج بل ورته ورکوم چې زه کله هغه شرط صحیح نه وي نو ته ما ته ولیکې چې your age is not allowed. نو زه ورته وایم چې ستاسو ایج د دې دپاره درست نه ده. نو زه غواړم چې دا پروګرام رن کړم F15 اوکې. مثلا زه اوس ورته لیکم چې 11. نو دا وګورئ ما ته وایي چې your age is not allowed. نو دلته یو بله خبره هم شته ده، که چېرته زه یو شرط ورته وضع کړم، مثلا زه دغه وران کړم، دغه پرنټ هم ورانوم، زه دا اوس رن کوم. دا که چېرته موږ رن کړو دلته موږ له خطا سره مخ کېږو،
یعنی موږ ته ایرر راکوي. نو د دې ایرر د لرې کولو لپاره که چېرته موږ غواړو چې د اف سټیټمنټ څخه وروسته هېڅ شی موږ ته پرنټ نه شي، نو موږ به دغلته په ساده ډول ولیکو چې پاس. دلته به زه ولیکم چې پاس. که چېرته اوس زه دا پروګرام رن کړم، نو ګورئ پروګرام ما ته رن شو. نو ما کوم شرط ورته نه ده وضع کړی چې کوم کار وکړي، نو دې په خاطر ما ته میسج کې چې شیرانه کړل. یو خبره بله موږ باید په یاد کې ولرو چې دلته د اف څخه وروسته کله چې موږ یو کوم شرط وضع کوو، نو دلته باید یو ټیپ فاصله ولرو. که چېرته دا فاصله نه وي، نو موږ ته هېڅ شی هم نه پرنټ کوي. مثلا زه دلته پرنټ دلته په میسج کې یو څه شی لیکم، نو تاسو وګورئ هلو. نو هلو ما ولیکل. که چېرته زه دا رن کړم، سیو یې کړم، نو دا به موږ ته رن شي. دا موږ ته رن شو. که چېرته زه دغه یو ټیپ فاصله دلته چې کوم د اف نه وروسته راغلی ده په پیتان کې، که چېرته زه دا لرې کړم، نو دا به موږ له یو خطا یا یو ایرر سره مخ کړي. که چېرته زه دا اوس رن کړم، دلته وګورئ یو ایرر منځته راځي. نو موږ باید چې د اف سټیټمنټ نه وروسته دلته یو ټپ فاصله دلته مراد کړو. بیا د دې نه وروسته چې کوم ایلز موږ پرنټ کوو، که هغې ته موږ فاصله ورکړو یا ورنه کړو، نو که چېرته موږ دلته وګورو، نو دلته موږ د پرنټ نه وروسته د ایلز چې کوم سټیټمنټ راځي یا کنډیشن راځي، دا موږ باید چې د اف سره برابر کړو. نو اف پسې پرنټ نه وروسته بېرته به موږ کنډیشن دا سپیس به ترې نه لرې کوو. اوس دلته وګورئ مثلا 11 ما ایج ورکړه. ګورئ سمپل یا ساده طریقې سره ما دا نو لیکلو، نو موږ ته راغی. نو هیله لرم چې یو څه مفهوم مو ترې ترلاسه کړی وي.